د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د الکوثر فرهنګي او فکري ادارې سره په ګډه همکاري د چاپي شپې تر نامه لاندې ادبي فکري او کلتوري راټولېدنه ترسره کړه. په یاده راټولېدنه کې د راغلیو کسانو له لوري د شعرونو ترانمونو اورېدو ترڅنګ د تیر شل کاله جهاد خوږې او تاریخي خاطرې د یرغلګرو وحشتونه چاپي بمبارۍ او د مجاهدینو بېسارو مبارزو یادونې له خلکو سره شریکې شوې. یاده راټولېدنه کې د اطلاعات کلتور وزارت حقوقي ارشد مشاور ویل چې د کفارو له لوري په هیواد تیر شوي ظلمونه باید له نظره ونه غورځول شي او راتلونکي نسلونو ته د مستندونو په بڼه ورسول شي تر څو هغوی هم وپوهیږي چې د هیواد ازادۍ او د دوی له ظلمونو څخه د ولسونو خلاصولو لپاره یې پلرونو او نیکونو بېساري تکلیفونه ګاللي دي. نوموړي دغه راز له خلکو هم وغوښتل چې د ظلمونو په مستندولو او د خپلو مشرانو میړانه تر نورو رسولو کې باید هر کس پوره برخه واخلي. دا د موږ ټولو ګډ مشترک مسؤلیت دی. دا ثبت غواړي، دا حفظ غواړي، دا ټولول غواړي، دا تاریخ د موږ د مبارزې دا تاریخ د جهاد ده د هر ملګري مسؤلیت ده. دا د جهاد د تاریخ ثبتول دا یوازې د یوه فرد د یوې ادارې کور نه ده. دا امانت باید ټول ملګري دې ته توجه وکړي. دا مو که وساتلو موږ تاسو به یو امانت ادا کړی وي او که ونه ساتلو توجه مو امتیازاتو ته وه، توجه مو امکاناتو ته وه، توجه مو معاشاتو ته وه، دغه امانت دې موږ تاسو نه ضایع کېدونکی ده، دا موږ تاسو نه ضایع کېږي. ترڅنګ د دغه ادبي او فکري راټولېدنې تنظیم کوونکو ویل چې هڅې کوي تر څو راتلونکي کې هم دې ته ورته راټولېدنې ترسره کړي تر څو تیر شوي خواږه او ترخه یادونه همداسې د خلکو په ذهنونو کې ژوندي پاتې شي. خو هدف د تیرو شلو کلونو د ظلمونو چاپو د وحشتونو یادونه وه تر څو دا د یو تاریخ په شکل راتلونکي نسل ته پاتې شي او د دې یادونه وشي. په دې کې ځوانانو او هغه کسان چې درد لیدلی دی دوی خاطرې شعرونه او نظمونه وړاندې کړل او زیات شمېر خلک راغلي او دوی خاطرې شریکې کړلې. نو په د اوسنیو حالاتو باندې ډېر زیات خوشحاله وو چې الحمدلله چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت د اسلامي نظام حاکم ده او کوم داسې خاص ویر او خطر هر یو کس د خپل مالکیت احساس کوي. باید یاد شي چې د چاپي شپې تر نامه لاندې ځانګړې غونډه کې د شعرونو ترانمونو او طنزونو ترڅنګ د خوست ولایت صبري ولسوالۍ کې د تیر وحشت او نننۍ ډاډمن امنیت تر نامه لاندې مستند هم ننداره شو.